د لوی اختر پر رسیدو او په کندهار کې د څارویو د پلور بازار په ګرمېدو سره هم مهاله د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان په همکارۍ د څارویو د فارمونو کې د درملو شیندلو 3 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې مسؤلین دغه کار موخه د لوی اختر په ورځو کې د کانګو ناروغۍ له خپرېدو څخه مخنیوی بولي. نن موږ د دواپاشي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړي چې دغه کمپاین د اف ای او په مالي ملاتړ باندې ترسره کیږي او د مالدارۍ امنیت تر څارنې لاندې وي. په دې کې ټوټل تقریبا 3000 لوی او کوچني فارمونه موجود شامل دي. کانګو ناروغي چې د دې عامل چې خپل منګور چې د حیواناتو کې میزبان دي او د انسانانو ته شیو کې د وینې بهیدونکو د انسانانو کې د مختلف علائم لري، سردرد دی، ځاندرد دی، خواګرځي ده او ورسته د دینه د وینې هغه دی افرازات او انسان بل اخر د مابین جوړ کې تداوی ونیسي. د دې سره هم مهاله د کندهار یو شمېر اوسیدونکو او مالداران د کانګو پر تبې د وګړو لخته کېدو څخه مخنیوي لپاره له دې اقدام څخه هرکلی کوي. موږ ته ډېره ګټه لري، خو د حیوانانو د یو مرض و، د یو دغه تبخت و، د یو منګوړه و، د یو داسې شي څه پناه کېږي ډېره پیدا کوي. خو دغه چې نه دي دغه سوي هغه حیوانان یې ډېر مړه کړل. دغه سیال دی چې څه درته وایم دغه ډېر ښه کار وشو، د حیوانان د دغه مرګ بچاو شولی چې مخنیوی ونیسي. نو د حیوانانو څه دغه کېږم د انسانانو څه. د روغتیا پالانو په وینا د کانګو ناروغۍ هر کال د لوی اختر په درشل کې په هیواد کې خپرېږي چې هغې سره د کس له نږدې کېدو وروسته لومړی تبه، سخت سردرد، عضلاني درد، سرګیجه، د سترګو درد، حساسیت او وروسته کانګې، اسهال او د ګېډې درد له ځانه سره لري. په سختو مواردو کې د دې ناروغۍ علایم ښایي شینوالی، له پوزې څخه د وینې راتلل، د وینې کانګې او تر پوستکي لاندې د وینې بهېدل شامل وي.